له ښوونکو څخه د امیر المؤمنین مولا هیبت الله اخوندزاده مهمه غوښتنه. ښاغلی امیر المؤمنین له ښوونکو څخه څنګه مرسته غواړي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. اسلامي امارت ښوونکو ته لارښوونه کړې چې د مولا هیبت الله د فرمانونو په پلي کولو کې مرسته وکړي. د کابل په باګرامیو ولسوالۍ کې د مرغومي پر 19مه د اسلامي امارت د پوهنې ریاست له لوري ښوونکو ته د مولا هیبت الله د فرمانونو د پلي کولو یو ورځنۍ ښوونیزه غونډه یا سمینار جوړ شوی و. د کابل په باګرامیو ولسوالۍ کې د مرغومي پر 19مه د اسلامي امارت د پوهنې ریاست له لوري ښوونکو ته د مولا هیبت الله د فرمانونو د پلي کولو یو ورځنۍ ښوونیزه غونډه یا سمینار جوړ کړی و او پکې ورته سپارښتنې کړي دي چې د دوی د مشر د فرمانونو پلي کولو پر تړاو وګړو ته اندیز تبلیغات وکړي. په کابل کې د اسلامي امارت د پوهنې ریاست ښوونیز مرستیال مولوي عبدالهادي په یادې ښوونیزې غونډې یا سیمینار کې ښوونکو ته ویلي چې د مولا هیبت الله فرمانونه داسې پر ځان فرض وګڼئ لکه د خدای تعالی حکمونه چې پر ځان منئ، چې د اسلامي امارت د مشر د بولیو یا فرمانونو د پلي کولو لپاره وګړو ته اندیز تبلیغات وکړي او له سرغړونو یې راوګرځوي. د پوهنیزو چارو کارپوهان پر دې باور دي چې د اسلامي امارت له لوري ښوونځي په بشپړه توګه سیاسي کړای شوي او ښوونکو ته سپارښتنه شوې چې زده کوونکي د اسلامي امارت د پلویتوب پر روحیه وروزي. داسې اندېښنې هم شته چې اسلامي امارت په ښوونځیو کې د دوی د اند لرونکي ملایان د ښوونکو په توګه ګمارلي چې په ښوونځیو کې زده کوونکو او ماشومانو ته د اسلامي امارت د پایښت لپاره اندیزې روزنې ورکړي. اسلامي امارت په ټول هیواد کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او باورونه دا دي غواړي چې د خپلو سختدریزه ملایانو پر وسیله د هلکانو د ښوونځیو دننه هم د اسلامي امارت د مدرسو پر څیر اندیز چاپیریال رامنځته کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.